د افغانستان څخه تللو کاناډایي عسکرو تازه پریکړې طالبان سخت خوشحاله کړل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ دې مهال وروستي او مهم خبر ته. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان څخه تللو کاناډایي عسکرو تازه پریکړې طالبان سخت خوشحاله کړل. کاناډایي رسنۍ د یو شمېر هغو کاناډایي عسکرو له قوله چې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی ویلي چې په افغانستان کې جګړه بې ګټې وه او دوی به بیا په ورته بسو جګړو کې ګډون ونه کړي. سی بي سي د یادو عسکرو له قوله وایي چې د افغانستان جګړه په هیڅ قرباني نه ارزېده او نه باید په دغه هیواد کې په میلیاردونو ډالرو د سرتیرو وینې ضایع شوې وای. هغوی زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جګړه سخته نه وه خو په کولو نه ارزېده. د دوی په باور امریکا او ملګري هیوادونه باید هغه وخت لا له افغانستان څخه وتلي وای چې پوهېدل دا جګړه نه ګټل کېږي او نه هم د ګټلو ارزښت لري. په ورته وخت کې ډېری امریکایي عسکر هم په دې باور دي او له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.